د جهنميان واجب حسرت او افسوس الله سبحانه وتعالى دي حالات من غير ساتي الله سوي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار جنتيان براخكارشي جهنميان تبتشغوي ودي تنكي بدر جهنميان دا زلون الچو دينا چی جنتیان پلانه پکیم دا پلانه جنتی ده پلانه خپل پلانه مرگره اگه پلانه عالم پلانه مجاهد اگه پلانه چی ما تا به نصیحتون کول قرآن و حدیث بینول اگم پا جنت کلی جنتیان راخکارو شو اللہ جهنمیان تا بچلی ہوئی آواز بوتا کئی دا موقولم اللہ ورکی دی جنتیانو له دا موقولا اللہ وزیک اللہ ونقواری ناغو دا خبری نیشی کوله خدا ولا اللہ پا دی ورکی چی دی جهنمیان تا دو قسم عذابون ملاوش حسی او معنوی چې دوه ته ملوش نو دوی برخکاري چې سبو یا الله ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا موږ ته هغه سم ملوش کوم چې زموږ رب موږ سره لوزونه کړو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا اتوسل چې سلوز کړو جهنم نه يرولو جهنم ته بځي هغه ملوش کوم ملو نشو قالوا نعم او نعم ملاو شو بزاقه سوي شو كم جلوي وس بجهنم کې پراتی مخه ته خبره به نور نه کیږي فاذن مؤذن بينهم الله بمنس کې आवाज کون کې आवाज وکي اللعنه الله على الظالمين چې الله لعنت دی بچا باندې په ظالمانو باندې غلي شنو خبره باندې کی په دغه ځکه دوی خبره منس کې پاتې شو لازمونه به څنګه حسرتونه څنګه ندامتونه به بریزونو کې دنه یو بل حسرت الله اکبر تړي راځي ودي چې جهنميان بچغوي جنتيان وته ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه او جنتيان جهنميان بچغوي جنتيان وته الله وي سبوتوي ان افيضوا علينا من الماء فمن بني دغه وبره واړوي کور دي سینې دی چې موږ له وبا راکې شي ویلي وي په موږ وبا راوړوي بری جنت کې یخ یخ چینی دی مزدار دا غینه په موږ وبا راوړوي او مما رزقكم الله یک دا غینه لو الله تاسو له شریز درکې هغه موږ لراک ځکه چې دوی هغه څنګه قرآن او حدیث نه د جهنميانو غ صفات او غذابونه واضح دي غزا له موجوده دوی خو به دي چې وبس کی چې وس کی نو لاندې به کلمې او د لری او د هر څه به دي چې وبې کته او توبه په ځای بوله الله سبحانه وتعالى ته دي جهنميان او غنونه او غوینه بوله ورکي نو د دې بزړه شوی چې موږ د جنت ته یې وبوس سم دی وته سم تګی ناشتي چې موږ ته ملاو شو دی بوته چې غوي आवाज وو کی هغه بوله جواب ورکړو دا جواب سره به دوی افسوس بسنګي هغه به تاسو اندازه ولګوي جواب به دا غوډي قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الله دا وبو او د رزق حرام کړي بچا باندې کافرانو د تاسو نشي ملاوي څومره ارمانونه به دوی کوي او څنګه افسوسونه به کوي او څنګه ندامت به دوی په ځل کې چرمان منګم نیک عمل کړي نن به منګه د دوی سره ناسوي درشي کم غټ افسوس چې به دوی کوي او د دې مجرمانو ظالمانو د جهنميانو زونه به دغه دلته چوي هغه د حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ابو سعید خدری دا حدیث دی امام مسلم راوړی دی وی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي جهنميان جهنم ته لاړ شي فیصله وشي والله ویل وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر کله چې فیصله وشي دلته فیصله وشوه جنتیان چیرته لاړو جنت ته لاړو الله دې موږ هم حساب کی او جهنميان جهنم ته لاړو الله دې موږ لري ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم یجاء بالموت يوم القيامه نو دا مرګ براوستي شي كانه كبش املح د ګډ په شکل کې الله سبحانه وتعالى راوي د دې جنت او د جهنم په منځ کې به مرګ ودرول شي فيقالوا بيبدول شي يا اهل الجنه اي جنتيان هل تعرفون هذا تجد فيجني فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم ويغيث يشوقوا هذا مبيجن
سيشيري هذا الموت له مرق ذيك. ويقال يا أهل النار جهنميات وزكي جهنميانو هل تعرفون هذا أو نعم هذا الموت له مرق ذيك. قال فيؤمر به فيذبح. يبقى الله سبحانه وتعالى أمرك إذا مرق بالالش مرق بالالكي مرق بختم شي کله چې مرګ ختم شي بیا به ویلی شي او د دې خبرې د لاسه به د جنتیانو چې کومه خوشحالي د هغې تصور موږ نشو کولی او د جهنمیانو چې به د زړونه څنګه چوي او کوم افسوس چې به هغه کوي او کوم ندامت چې به کوي او کوم حسرتونه چې به کوي په دې د الله سبحانه وتعالی بندګۍ پسې د هغې تصور موږ نشو کولی. بیا به ورته وویلی شي یا اهل الجنه ای جنتیانو خلود فلا موت همیشه دپاره به تاسو یې مرګ موږ حلال کو ختم شو. خلود فلا موت څومره به خوشحاله جنتیان مرګ ختم شو. یا اهل النار او جهنمیانو خلود فلا موت همیشه دپاره به یې مرګ نشتی. هغو ته هم داسې ویلی شي جهنمیانو ته چې تاسو دپاره مرګ نشي همیشه دپاره. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم برسول صلى الله عليه وسلم دا آيات تلاوتكو وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. ويرو داخل دا حسرت ورزينا كنجي وفيسلوشي وهم في غفلة ودي بغفلتك داخرتنا الدنيا بسوتك براتي وهم لا يؤمنون دي إيمان نرو دا خبر رشتانا قال اسی دې ته سوچو کې تاسو اندازې ولګوئ چې جهنميانو په مخ کې مرګ حلال کړی شي او د جنتیانو په مخ کې مرګ حلال کړی شي. د جنتیانو خوشحالي به څنګه وي جهنميانو خفګان به څنګه. یو بل حسرت او افسوس ته دوی د ابو هريره دغه حدیث دی وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی لا يدخل احد النار یو سړی د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی یو جهنمي د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی حتى أري مقعده من الجنة لو أحسن الله بو ته په جنت کې زیو خو وي دا دي زیو کنه نیک عمل دي کړی چې دا ټینګ کې بده حسرت کوي کنه وکي ها ته به ندامت کوي بیا به افسوس کوي هاي ارمان چې ما نیک عمل کړی نو زه خو زما تیار دی قرآن لاړ زه شتي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی ولا يدخل الجنة أحد أي سړی د جنت ته دا وخت پورې نشي تللی إلا أري مقعده من النار لو أساء کچرته د بد عملونه کړی وي نو د جهنم هغه ځای ورته وښوي چې دې کې ستا ځای و خو تا نیک عمل کړی نو بد شوی دی. لیزداد شکرا رسول زموږ چې دې د الله شکر بیا ډېر وباسي چې الله دې اور نه زه بچ کړم. دا په دې ټیم کې به د جهنمیان عجیبه افسوسونه کوي او عجیبه ارمانونه او حسرتونه به کوي.
حسرت نه د حسرات ورځ ده، د ارمان نه د ارمانونو، او د افسوس نه د افسوسونو، او ټول افسوسونه او ارمانونه او ندامت دا به ټول د دې د لاسه وي چې د انسان چې کومه کوتاهي کړې ده په دنیا کې د رب العالمین په باره کې ټول هر څه به دې خوښای کړي، ټول دې باره کې بل څه باره کې خو به نه کړي. نو بیا د ارمانونو او افسوسونه ټول په دغه یو موضوع کې دي چې ولې ما کوتاهي کړې ده د رب العالمین په باره کې، ولې ما کوتاهي کړې ده د رب العالمین د دین په باره کې، ولې ما کوتاهي کړې ده په نیک اعمالو کې. دغه د حسرت ورځ ده، د جړاګانو ورځ ده او د چغو ورځ ده د غافلانو خلکو دپاره. الله سبحانه وتعالى وی يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الله کله چې مجرمان د جهنم ویني نو ارمان وکړي چې موږ د خپل ځامن ورکو خو دې جهنم نه بچ وصاحبته واخيه رخزم ورکوم ضرور ورکوم د هر څه پرې ده وفصيلته التي تؤويه خپل قوم ټول قربانو دام پرې ده ومن في الارض جميعا ثم ينجيه په دې ځمکه چې څوک دي ټول قربانو وهو قبلينا او په دې خبره ته قسم خورم والله بالله ثم تالله علم اليقين سره د عين اليقين سره به د هر څه په خپل سترګو وینو. د قیامت په ورځ به درې چغې اورېدل کېږي، درې زه په زه یا ویلتا یا حسرتا یا لیتنی یا ویلتا یا حسرتا یا لیتنی ارمان چې مې نوې کړی طبعي دي زما لپاره ما ولي کوله، افسوس چې ما نوې کړی، ارمان چې ما کړی وی طبعي دي زما لپاره چې ما کړی وی، ټول به دغه اواز اورئ تاسو یا حسرتا یا ویلتا یا لیتنی. او قرآن کې الله زی په ذکر کړی دا هغه ورځ د راتلو نه مخکې چې انسان پکې د چغې ووایي نو پکار ده چې ته هر څه وکړي چې بیا پسې وروسته ارمان کړي. نو بیا چې کله تاسو هر څه وکړو نو ارمان ته به دې ضرورت رانه شي، افسوس ته به دې ضرورت رانه شي او په هغه ورځ ارمانونه او افسوسونه فایده هم نه ورکوي. که فایده یې ورکوله به ښه وه خو فایده نه ورکوي. په دې لږ وخت کې بیان کې چې کوم وخت پاتې دی په دې کې به زه تاسو د ځان سره بوزمه د دنیا نه آخرت ته. نو زه دا غواړم تاسو نه چې د لږ ساعت لپاره به د خپل بچي دنیا سوچ فکر مخې ته څه دي شاته څه دا ټول پرېږدئ او داسې سوچ کوه چې بلکل ته قیامت په خپلو سترګو باندې وینې. حسرتونه او ندامتونه شروع کېږي د انسان د مرګ نه، هله پرېږدي چې آخرت منځ ته ورشي. نه نه، آخرت چې شروع کېږي افسوسونه شروع شي او آخرت شروع کېږي په څه باندې؟ په مرګ باندې. په مرګ باندې آخرت شروع کېږي. نو بیا اولنې افسوس او ندامت او حسرت واوره. حتى اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي مرګ چې راشي دا مجرمان او دا ظالمان او دا جهنميان دوی سوي د دې جن دوی ارمانونه شروع شو. قال رب ارجعون یا الله موږ بیا واپس کړي دنیا ته، موږ نه ساما اخله ولي لعلي اعمل صالحا فيما تركت چې زه نیک اعمال وکم او په دغه ټیم کې به دې سوچ کې ځان لپاره څه نیک عمل وکم. رب العالمین څه وایي؟ کله هیڅ چرته نشي کېدی، داسې نه دي چې نشي کېدی، هیڅ چرته نشي کېدی. انها كلمه هو قائلها لو دغه دغه خبر ده کوي خبر غو دي کوي خبر حسن کی ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دا قیامت تراتلو پورې د دوی پر پاسېدو پر الله دې د برزخ ژوند دی نشرات له په چرته دا یو افسوس دی چې انسان کله ساغش کی نه دغه ټیم کې دا وی لعل يعمل صالحا الا ما واپس کبه دوی پر چې ځنې عمل وکم الله دا کې دی نشي. د جهنميان یو حسرت چې کله غوي جهنم په خپل سترګو ویني، الله اکبر، هغه بل څنګه حال چې کله جهنم راوړي شي او دوی د جهنم ویني او هغه ته بسو زنجیرونه او یا زر زنجیرونه او هر یو زنجیر د یا زر ملائکه بلاس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د جهنم په غړم با کې یو ول بخوري. الله وی یو حسرت را نقل کوي او افسوس را نقل کوي
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الله يا پیغمبر او قیامت پر د مجرمان ما سره ولاړی خوا کې فیصله به وشي جهنم به راوستي شي نو دوی به د سرونه ټیټ نیولي ولاړ وي د شرم نه د خفګان نه د یرې نه سرونه به ټیټي او مطالبه به کوي او افسوسونه به کوي او ارمانونه به کوي څه به وایي ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا اے الله وي منګه ارس ولي منګه واورېدو یا الله منګه واپس کا منګ دنیا ته واپس ولې ته کې جهنم ولي دغه غلمبای واورېده دغه سخ حالات ولي ربنا أبصرنا یا الله منګ ولېدو په دنیا کې خو دې سنل دنیا ته د حق نه ښکارېدو وسمعنا منګه واورېده دنیا کې دا کله واورېده اوس دې واورېده کنه جهنم دې ولې ځکه دې واورېدو جهنم دې ولیدو ځکه دې وایي چې ما ولیدو فرجعنا منګ واپس خولي سکوي چې واپس لاړ شي نعمل صالحا إنا موقنون منګ به نیک عمل شروع کړو الله زموږ یقین اوس ډېر مضبوط شو اوس زموږ یقین څه شو یقین مضبوطېده به دغه څه فایده نه ورکوي رب العالمین بوله جواب ورکړي خو داسې جواب چې د دوی د زړه به څه حال تاسو اندازه ولګوئ الله به ورته ووایي فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا بس زی د عذاب څخه دغه جهنم یې راوړی ولې الله ولې به دوی د جهنم ته ځي بما نسیتم لقاء یومکم هذا تاسو دا ورځ یې کړې انا نسیناکم ما هم تاسو یې کړې ځکه زه تاسو ته دا نصیحت کوم د زړه نه چې الله ګوره هر ټیم یاد ساتئ د سینې چې ګوره تاسو پرېږدي په آخرت کې او چې په آخرت کې رب العالمین پرېښودی او هغه یې کړې نو بیا ستا هر څه لاړو تباه او برباد شو ځکه چې بل هېڅوک داسې نشي چې تا دغه جهنم نه بچ کړي سوای د رب العالمین نه الله څه وایي وهم یصطرخون فیها الله وایي دوی به په دې جهنم کې چغې وایي په جهنم کې به دننه چغې وایي څه چغې به وایي ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے الله موږ واپس کړي چې موږ نیک عمل وکړو الله ورله څه ښایسته جواب ورکوي سبحان الله او زار شم د الله د دې خبرونو د دې خوږ کتاب نه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ولې ما ته دومره عمر نه و درکړی چې په هغې کې څوک نصیحت اخلي نو اغستی به یې وې خو تا به کې نصیحت نه دی قبول کړی شپېته کاله ستا عمر و ته کافي نه وسو په دې شپېته کاله کې ولې نصیحت نه قبلېږي 50 کاله ستا عمر ولې په 50 کاله کې نصیحت نه قبلېږي 10 کاله ستا عمر په 10 کاله کې نصیحت نه قبلېږي او یا 30 کاله ستا عمر په دې کې ولې تا نصیحت قبول کړو اوس وایې چې ما دنیا ته واپس کړه چې په شپېتو کاله کې دې خبره هو نه منله اوس ارمانونه کوي څه بیا به الله په آخر کې دا وایي فذوقوا فما للظالمین من نصیر بس د عذاب څه کوي د ظالمانو لپاره مرګرې نشتي دا د هغوی یو افسوس دی یو حسرت دی افسوسونه به کوي چې هی ارمان چې موږ په دې دنیا کې د نیک عمل کړی اوس موږ دا چغې نه واله په جهنم کې دننه دا هر څه چې ونه شي نو جهنم باندې چې کوم چوکیدار دی د هغه نوم څه دی مالک د دې مالک نه مخکې دا مالک خو یو مشهور چوکیدار دی په دې جهنم باندې خو د هغه نه علاوه د جهنم نور هم په ملایکو کې چوکیداران شته نو دوی به د دې مالک نه مخکې د دې مشر نه مخکې د کشرانو ملایکو سره به خبره شروع کی وقال الذين في النار لخزنة جهنم الله ویلي جهنم د چوکیدارانو سره خبرې شروع کی زموږ یو مطالبه ده تاسو یې پوره نه کوي هغو ته یې څه مطالبه ده ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب خپل رب ته ووایي چې زموږ نه یو ورځ کمه کړي بس او دې ته سوچ وکړي والله لازم که دې خبرې ته سوچ وکړو چې دوی یو ورځ کمول غواړي د مطلب چې عذاب ډېر زیات سخت دی ځکه چې د یو ورځ کمېدل دوی ته فایده ښکاري چې یو سړی همیشه لپاره جهنم ته لاړ شي په دې کې یو ورځ نه 50,000 کاله دې کم شي خو بیا هم په جهنم کې خو به وي که نه دې کې دوی صرف دا مطالبه ده چې یو ورځ زموږ نه کمه کړي هغو به ورته څه وایي پیغمبران درغلي وو که نه وو درغلي
قرآن دې سره وکنو حدیثونه وکنو دین واضح وکنو قالوا بلا ولنا دین خو واضح ارسمك د خصفه بیان شیو ناغو بل به جواب ورکی فدعوا نزال لجرت شي وایته وما دعاء الكافرين الا في ضلال او کافرانو ته دغه دعاګانی او چغي وهل د څه پیدا نور کوي په دغه ټکو دي زړه سهل دا غیر بعد خبر دوی د مالک سره شروع کی او مالک د جهنم مشر چوکیدار دی دا غسر به خبري شروع کړي الله سبحانه وتعالى په قران کې دغه حال عمره نقل کړي ونادوا يا مالك نم به ولي مالك هذا بتشغي وي ونادوا يا مالك اي مالك سيچل ليقضي علينا ربك يقبل رب توجه من ملكي مختمك الزر کاله به دوی دغه خبره کوي مالک ته زر کاله چې خپل رب ته وایي چې موږ مړ کی خپل رب ته وایي چې موږ مړ کی نورې څه غواړي ګره مرګ غواړي اندازه ورګي د عذاب به څومره شر زر کاله بعد جواب راغی سړي زر کاله بعد جواب راغی جواب خو بخی کنه جواب یې څنګه دی قال انکم ماکثون تاسو همیشه لپاره به دي یو ژوند دی به راشه زر کاله بعد دا جواب راغی بیا به دا غینه بعد دوی خبره شروع کړي چې سره د مالک سره خبره ونه شو نو بیا څوک ته بیا رب العالمین دی چې الله ته خبره وکړو الله وی تلفح وجوههم النار دا ور به دوی د مخونو ترشي په دې منځ کې به دوی دا خبره الله ته وکړي ربنا اے رب زمنگا غلبت علينا شقوتنا بدبختی را باندې غالب شي والله وكنا قوما ضالين او موږ یقینا گمراهانو په جهنم کې وو مني چې موږ سو موږ گمراهان خانو سغواري تاسو خدای چې موږ گمراهانو بدبختو مطلب وسره ربنا اخرجنا منها الا موږ دي جهنم نو بس بیا موږ به دا اعمال نکو چې ته به خبر کېږي موږ به ستاسو د دین باندې مضبوط یو دینداری دا ومن کی دا خبر به دوی رب العالمین ته کو دا ګره د دوی اخرنه یو امید دی د ټول نه سخت جواب رب العالمین ورکړي الله سوي ويزبوت ما قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله بده كل شيء بدي جهنم کې دا بل الله جوابي دې ته دې ویلي چې غلي شي څه شي کولی شي لکه سپیده چې سره کولی شي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ما سره خبري نه کوي انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين زما په بندگانو کې یو ډله وا چې هغوی ما ته چغې والي چې الله موږ ایمان راوړی دی موږ وبخې فاتخذتموهم سخريا تاسو به وبرې خاندل دغه دې کانو خلکو سره تاسو نه لګېده وكنتم منهم تضحكون بالله وذسوي إني جزيتهم اليوم بما صبروا هغه بندگان چې تاسو پورې خاندري الله ما غولم جزا ورکړي یا الله څه بدله دې ورکړي څه جزا دې ورکړي انهم هم الفائزون هغه نن ګټلې ده الله وي ګټه به ولا ورکړي نن په جنت کې نه چې تاسو به پورې خاندل علماء ته وایي چې ما د جهنم نه وباسي کولی شي الله وته وي با دغه نه بعد ارسه شو ختم شو بدید چې الله ونه منله نبي دې ستاقت شتي هغه دوی د جهنم نه وباسي دا دوی باز افسوسونه